افغانستان کې د اخري کوم حادثه راغله طبي حادثه ولا د موږ ټول تاسانه کې افغانان په درې تقسیم شول یا عموما مسلمانان افغانان 402 په درې تقسیم شول چې څنګه د حادثه جواب وی وسی څه شی وکي یو هغه ډله وا چې هغه عملی فزیکی یا مالی کومک وکړو لاړ زمون خويندې ورونه مشران کشران په عمل ته ځان ورسو چې په شمول کې زمون پیلوټان هم وو لاړ کومک وکړو دویم هغه ډله وا چې دوی ته امکانات برابر کړل چې دوی لاړ ته پاسانه کومک وکړي هغه نظامی قواوی دولت وو همداسې تجارانو چې خپل موټرې په خدمت کې ورکړي همداسې نور خلک وو چې فقط دی غوي په خپل نشو کولای کومک کوي لیکن امکان ته برابر کو لیکن دریم هغه ډله وا چې ډیر زما په نظر بدبخته ډله وا چې هغوی فقط تهمتونه ولګول پیلوټان ولې کم دي خیره بنسټونه دا کار کوي عوام دا کار کوي فلانکې دا کار کوي الته داسې کیږي د دوی خیاست د مچانو وو ګرځېدل چې کوم ځای کې به یو ځای د دوی په نظر ګنده و الته به کېناستېدل دوی اوس دا حادثه خو تېره شوه او کوم اولیه کومک چې په کار اوس هم په کار دی هغه هم یو حده پورې خلکو ته ورسېدو چا چې کومک یې وکړو چا چې کومک ته امکانات برابر هغوی هم امکان برابر کو چې خیر بنسټونه وو نظام وو همداسې تجارانو نور خلک وو او چا چې دا خبرې وکړي هغوی هم خبرې وکړي لیکن زما اوس دلته زه ګورم څه شی ګورم زه دا ګورم چې داسې حادثاتو کې مخکې شوي دي په هرات کې هم دا شوي دي په بغلان کې هم شوي په کونړ کې هم شو زما په نظر دلته باید موږ یو درس واخلو خصوصا کسان چې نور شنو فقط ټرولینګ کوي د پسې لاش دا ولې خاندي دا ولې مسکی کوي دا ولې داسې ډېر منډې وهي دا ولې سلو روان دی دا ولې بیلچې لاس نه کوي د دوی کار فقط انتقاد و په دې دوه ګروپ کې نه په خپله د کومک رسونکي ګروپ کې وو امکان برابر ګروپ کې وو او نه په خپله کومک کو فزیکي مالی یا فکری یا نظری هیڅ نه و فقط انتقاد و لیکن هر یو کس په دې درې ګروپونو کې چې وو هغه به بدون د شک د خپل د کار او د عمل مطابق به الله سبحانه وتعالی اجر مخلي افغانان نشاباز په مخلي او خلک به هم کارونه ګوري او دغه هیڅ کوم شک نشته دی چې هر یو کس منګه کل نفس ذائقه الموت دی هر یو کس زمونږ ستاسو ویډیو ګوري یو ورځ مړ کیږو او د هر یو عمل چې من کړی که په حیث د نظام هم کړی په حیث د خیریه بنسټ هم کړی په حیث د کومک ورکوونکو هم کړی او که په حیث د انتقاد هغه بدبخته انتقاد چې اصلاحي انتقاد نه فقط د وران طرف انتقاد هغه هم کړی دی نو هغه به هم موږ ټول مړ کیږو په ورځ د محشر به درېږو حساب به ورکو د چا چې مخ توري دی هغه به مخ تورېږي څوک چې بې شرمه کېږي او په دې دنیا او په آخرت کې بې شرمه کېږي او څوک چې په پاک نیت په ښه نیت کار کړی دی چې هر څه کړي دي هغه ته به الله سبحانه وتعالی په بدل کې ورته اجر ورکوي نو موږ باید د داسې حادثات نه زده کړو چې بېمانه تهمتونه دروغونه د خپل د خپل درد او غم او خپله ګندګي بل چا باندې وانه متاسفانه ما تهمتونه لیدلي چې باور مې نه راځي مثلا یو کس الماس اکسپوز کړو لیکلي د 15 میلیون ډالر د کونړ په کیس کې وغلا کړل اعوذ بالله یو بل کس راغلی وو ولې چې زمونږ همسایه سره کومک کړو د 19 کال کې او بیا کومک ته بیرته اخیستی و نو زه دا وایم ته دونه بې غیرته انسان یې بې ملا انسان یې بې شعوره انسان یې ته دومره بنګړي دي اچولي دي چې 2019 کال کې قاري صاحب محترم الماس دا کار کوي او بیا 2015 کال پورته هغه پریښی دی عریضه د پنده کړې محکمې ته نقش کړی د هغه یتیم مظلوم د ښځې غور د پښتنه ته نه کړې په خپله دفتر ته نه راغلی دا خو ستا خپل بېغیرتي ثابت کوي دا خو د الماس غلا نه ثابت کوي هغه هم بدون د کوم ثبوت نه ښځه معلومه ده نه ادرس معلومه ده نه سړی معلوم دی فیک پروفایلونه دي لګیا دي یو بل کس عکس اچولی دی چې قمر بنسټ په هرات زلزله کې 33 لکه ډالر مصرف کړي دي اعوذ بالله کم ثبوت کم دلیل په کم ځای کې یعنی ورونو خویندو موږ ټول دغه مرګ لرو صحیح دی ته کیدای شي د فیک پروفایل شاته کښېنې د کیبورډ مجاهد پاتې شي په سکرین کې ننجا ځان نه جوړ کې هر څه کولی شي لیکن په ورځ د محشر ستا دا ټول اعمال خو هلته روان دي که نه هلته به څه شی کې که نن زه غلط کار کوم چې په هر ډول یې وکړم ورځ د محشر شته دی که ته غلط کار کوې په هر ډول کې ورځ د محشر شته دی نو که په دې
او په دې دنیا کې نه د خپل افغانانو قصه کې، نه د کونډې یتیمانو قصه کې چې هغوی سره کومک کېږي، نه ورو د هغه چا سره چې کومکونه کوي د هغه ته یو تشکري کولی شي، نه څوک کومک کوي هغه سره ملاتړ کولی شي، نه یو ښه نصیحت کولی شي، نه یو ښه انتقاد کولی شي. انتقاد ستا حق دی، فقط روانې بدبختي طرف ته بسم الله لاړ شه، ته کوم حده پورې به لاړ شي. په دې دنیا کې به دې ژوند سخت وي، په آخرت کې به دې ژوند سخت وي. که هغه غواړي بسم الله، او که غواړي چې یو ښه مسلمان ښه افغان پاتې شي، زه هیڅ دا نه یم تاسو انتقاد نشئ کولی. انتقاد وکوئ لیکن په پاک نیت یې وکوئ، اصلاحي انتقاد وکوئ. که یو څه شی خلکو ته وایي هم په عدل او انصاف سره وایي چې ورو دا ثبوت دی، دا دلیل دی، دا سړی غلط دی، بیا جامې نه لرې شي. اول زر سره ولاړ یم. نو د خدای دپاره، د الله دپاره هغه بېمانه انتقاد افغانستان ته هیڅ کوم ګټه نه رسوي. دا کوم ځوانان چې لګیا دي، که هغه عطا ورور دی، جاوید ابراهیمي دی، موږ یو، همداسې نور دي، دوی په ډېر تکلیفونو زحمتونو سره لګیا دي، مو پښیمانه کوئ. که کوم ځای کې غلط دی او ته دا غلط دی، که هغه اشتباه وي، که یو ځای کې فساد وي، فساد یې وسپړئ، محکمې ته یې معرفي کوي، بندیان یې کوي. اول زه سره ولاړ یم، اول ما نه شروع کوي. لیکن بېمانه پوسټونه د 2-3 لاکس ویوز دپاره اقسم بالله که چیرته دې ورسوي په دنیا او په آخرت کې، که ته وایې چیرته مې رسوي، تاریخ به دا ثبوت کړي، وخت به دا ثبوت کړي، او په ورځ محشر به دا ثبوت کړي چې څوک چیرته رسیږي. فیصله ستا ده ورور، او زه واقعا شکرګزار یم هغه کسانو چې کومکونه کړي دي، مالي، ځاني، فزیکي، هغه کسان چې امکانات یې برابر کړي، که هغه پیلوټانو، نظام نورو، او کسانو چې په خپله مالي باور یې کړی دی، دوی ټول ته الله اجر ورکوي. او د نور ته زه دعا کوم د الله سبحانه وتعالی طرف نه چې دوی ته هدایت وکړي، اصلاح راولي، کیدای شي دوی زموږ کشران وي، 14 کلن 19 کلن وي، او که چیرته دوی نیتونه بد دي او فقط هدف فساد دی، بیا دوی سره د الله په خپل عدالت او په انصاف باندې ورسره معامله وکړي چې هغه بهترین معامله وي.